دا وګورئ مخ ته شعر کوي. کلچر صرف پګړې وهلو ته نه وایي، کلچر په سخته ورځ کې د پښتون ورور سره کلک درېدلو ته وایي. دا د پښتنو کلتور دی چې په سخته په پښتو کې تر ټولو کلک کلچر چې کوم دی ننګ غیرت دی چې د یو مظلوم په ملګرتیا باندې کېږي، د یو بېوسه سړي په ملګرتیا کېږي. د خپل وطن په صحیح نمایندګي چې کومه ده دا د پښتنو کلچر دی. د ظالم په سترګو کې سترګې اچول او خبرې کول دا د پښتنو کلچر دی. پیاوړتوب د پښتنو کلچر دی. هغه پیاوړتوب نه چې په کمزوري باندې بس وي، هغه پیاوړتوب چې د کمزوري د تحفظ دپاره بس دا کلچر دی. دا زموږ پښتونولي ده، دا به اباده ساتو. هغه که په ښارونو کې یو، هغه که په غرونو کې یو، او هغه که د دنیا په هر ګوټ کې یو، چې یو پښتون هم روان وي، چې خلکو ته پته لګېږي چې دا یو پښتون نه دی روان، پوره یو قام روان دی. ملګرو دغه ویډیو و تاسو وکتله چې د پښتون کلچر دی او پښتون کلچر څه ته وایي. د مشر منظور پښتون د خولې نه تاسو په خپله باندې واورېدلو. تاسو چې د کلچر ډي ورځ په باره کې چې کومه نظر فکر لرئ رس په کمنټس کې شریک کړئ. داسې ویډیوګان دپاره زموږ پیج ضرور لایک فالو کړئ. ډېره مننه. السلام.